بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. په تیر لیکچرونو کې ستاسو د ویریبل په اړه زده کړه وکړه چې ویریبل په مرسته موږ کولی شو چې د میموري څخه ځای راونیسو او هلته هغه ته بیا یو نوم ورکړو او بیا پکې ویلیو کیږدو او بیا وروسته همدغه ویریبل چې د موږ په خپل پروګرام کې وکاروو. دوستانو کله چې موږ ویریبل ډیکلیر کوو هغه دوه طریقې وي. لومړی انلاین و، یعنی په یو کرښه کې موږ کولی شو چې ویریبل هم ډیکلیر کړو هم انیشیالایز کړو. انیشیالایز مطلب دا چې ویلیو موږ ورته پاس کوو، هغه قیمت موږ ورته ټاکو، هغې ته انیشیالایز وایي. او کله چې موږ ویریبل لیکو هغې ته ویریبل ډیکلیریشن یا ډیکلیر وایي. دوستانو موږ دلته تاسو ګورئ چې په یو کرښه کې موږ لومړی څه شي کوو، ویریبل ډیکلیر کوو او وروسته موږ ویریبل چې دا انیشیالایز کو. دا یو طریقه. دوهم طریقه موږ لومړی ویریبل چې دا ډیکلیر کوو او وروسته یې بیا څه شی کوو، انیشیالایز کوو. دوستانو دا دوهمه طریقه. هر کله چې موږ ویریبل ډیکلیر کوو هغې دپاره لومړی د څه ضرورت و، د ډیټا ټایپ ضرورت و، بیا هغې څخه وروسته د هغه نوم ضرورت و. کله چې موږ ویریبل انیشیالایز کوو هغه دپاره اساینمنټ اپریټر او ویلیو ډیر ضروري و چې دلته اساینمنټ اپریټر چې دا هغه مساوي ده. او دوستانو یاد ساتئ چې مساوي کوم چې په حساب کې ستاسو کاروئ او دغه مساوي دواړو فرق ده. دا په پروګرامینګ کې چې مساوي کله ستاسو کاروئ هغه باید دوه مساوي وکاروئ. د دې مطلب ده د حساب کې چې کوم مساوي ستاسو کاروئ هغې مطلب ده. دلته سنګل مساوي چې دلته اساینمنټ اپریټر نه مطلب ده، یعنی ستاسو یو ویلیو چې یو ویریبل ته پاس کوئ هغه وخت کې دغه کاریږي. دوستانو کله چې د ویریبل استعداد د ګوتو په شمار وي، یعنی تعداد یې کم وي، نو دغه کومه ستونزه نه ایجادوي. موږ کولی شو چې په اسانۍ سره ویریبل ډیکلیر کړو او انیشیالایز کړو. خو دوستانو کله چې د ویریبل استعداد زیاتیږي، هغه تعداد دومره له 100 څخه زیاتیږي یا 100 پورې رسیږي، بیا هغوی یو لیکل ډیر وخت نیسي او ډیر ستونزمن کار ده. او همدا ډول هغوی بیا په ذهن کې پاتې کېدل هم ډیر ستونزمن کار ده، یعنی هم وخت زیات نیسي هم په ذهن کې نه پاتې کېږي. د دې حل دپاره پروګرامینګ کې ایرې رامنځته شوې ده. ایرې چې کوم ده د یو نوم لاندې د مختلف ویریبلونو څه شی ده، مجموعه ده. یعنی نوم خو موږ یو ورته ټاکو، خو د هغې د یو نوم په دننه کې ډیر ویریبلز موجود وي چې هغوی ډیټا ټایپ باید سیم وي. یعنی ایرې چې دا یو داسې مجموعه ده د ویریبلونو چې هغوی ډیټا ټایپ سیم وي د یو نوم لاندې. دوستانو کله چې ایرې موږ لیکو هغې له 0 څخه سټارټ کیږي، یعنی لومړی ویریبل چې کوم ده، لومړی آیټم چې کوم ده، هغه انډکس چې کوم ده، هغې نمبر چې کوم ده هغه به 0 یعنی 0 وي. دوستانو کله چې لاست آیټم یعنی اخري الیمنټ کوم چې ده یا اخري ویریبل نمبر چې کوم ده هغه به ټوټل -1 وي. یعنی که چیرته په یو ویریبل کې ستاسو سره په یو ایرې کې ستاسو سره 10 ویریبلز وي، هغه لاست ویریبل چې وي 9 به وي او لومړنی ویریبل چې وي هغه به 0 وي. دوستانو ستاسو فکر وکړئ چې ایرې چې کوم ده دغه ستاسو سره میموري ده، ریم ده یا میموري ده، هغې کې ستاسو غواړئ یو ایرې ډیکلیر کړئ. نو ایرې ډیکلیر کولو دپاره ستاسو دلته یو ایرې ډیکلیر کړه. ایرې چې کله ستاسو ډیکلیر کړه یو ولیکله، دا داسې یو مسلسل ځای نیسي په ننه میموري کې. ستاسو دغه چې ده یعنی مطلب د ستاسو د ایرې سایز چې کوم ده 5 ده، نو دغه 5 الیمنټ یعنی 5 ویریبل ځای به تاسو ته ریزرو کې وبنیسي. خو کله چې د ایرې لومړی الیمنټ چې کوم ده لومړی هغه به 0 وي. دوستانو 0 مطلب دا ده چې له 0 څخه شروع کیږي او اخرنی الیمنټ به چې وي هغه 4 به ځکه وي چې د دې ایرې سایز چې ده 5-1 چې ده دا څه شي مساوي ده د څه شي 4. یعنی اخري الیمنټ چې کوم ده د دې هغه چې کوم ده د دې نمبر به څه وي 4 وي، د دې به 4 وي. دا ځکه چې لومړی دا سټارټ له څه شي نه اخلي، 0 نه اخلي. دوستانو ایرې تاسو کولی شئ چې یو فنکشن ته هم پاس کړئ، یعنی یو میتھډ ته یې پاس کړئ او هم یې بیرته ترېنه راواخلئ. همدا ډول تاسو کولی شئ چې په ایرې کې چې کله الیمنټ کیږدئ یو عدد په دې خانو کې یا په دې ویریبلونو کې تاسو کیږدئ، هغه د لوپ په مرسته پکې کیږدئ. لوپ چې ده ایرې سره ډېر نږدې څخه تعلق لري، یعنی د ایرې سره لوپ
استفاده کول حتما ده ضروري ده. یعنی د لوپ په مرسته موږ په ایرې کې یو عدد یا ویلیو کېږدو او هم یې بیرته ترېنه اخلو. یعنی ایرې باندې موږ دوه عملیاته کولی شو، ریډ اینډ رایټ. هغه موږ ریډ کولی شو یعنی اکسس کولی شو او هم رایټ کولی شو یعنی الوکیشن یې کولی شو او اکسسینګ دواړه یې موږ کولی شو. ریډ رایټ دواړه موږ عملیات په ایرې باندې ترسره کولی شو. یعنی ایرې موږ ته اجازه راکوي چې ریډ اینډ رایټ دواړه موږ ترسره کړو. دوستانو کله چې موږ لومړی ځل کې ایرې ډیکلیر کړو هغې ته هیڅ ویلیو موږ پاس نه کړو. د دې قیمت یا ویلیو چې کوم ده هغه نل وي. نل وي دا تاسو همیشه په ذهن کې یاد وساتئ. دوستانو کله چې موږ ایرې د ایرې یو الیمنٹ یا آیټم مونږ اکسس کوو هغه د انډیکس په ترو د انډیکس په نمبر اکسس کوو. یعنی د دې انډیکس چې ده د لومړی ویریبل انډیکس څه شی ده 0 ده، د دوهمې 1 ده، د دریمې څه شی ده 2 ده. یعنی د 2 په ذریعه مونږ دغه هغه چې ده مونږ اکسس کولی شو چې دغه خانه مونږ اکسس کولی شو چې په دې کې څه پرته دي هلته مونږ ریډ کولی شو او هغه مونږ رایټ کولی شو. یعنی د انډیکس په مرسته مونږ ریډ اینډ رایټ کولی شو. دوستانو دغه و د نن ورځې لیکچر موضوع د ایرې په هکله. انشاءالله په راتلونکي لیکچرونو کې مونږ ایرې ډیکلیریشنز او انیشیلایزیشن هم مونږ ستاسو ته در وښیو. تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.